سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو آخر هم راورسېدلو تاج قرغان تنګي ته هغه ځای چې په دې وروستیو کې زلزلو ځپلی دی هغه ځای چې هېوادوال مو له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي دا هماغه سیمه ده چې څه موده وړاندې په دغه سیمه باندې یو الهي طبي افت نازل شو هغه زلزله وه د دې ځای زموږ هېوادوال یې څه ټپیان کړل څه یې زخمیان کړل او له چا یې کور واخیست له چا یې ورور او له چا یې یو څه له چا یې بل څه نن موږ ورته راغلي یو ژوند اوس هم روان دی خو هغسې نه لکه څنګه چې مخکې و دلته تاسې ګورئ دوکاندارانو خپله سودا لګولې ده خو راځئ یو څه زه درته ښودل غواړم چې زمونږ د هېوادوالو نه هغه کاروبار اخیستی دی هغه ځایونه چې زلزلې ځپلي دي او یا زلزلې ورته زیانونه اړولي دي هغو ځایونو ته ورځو راځئ تاسې له موږ سره لږ پاتې شئ دا وګورئ دا ټول د زلزلو د وجې نه دوی نور تللي دي دا کارونه یې پرېښي دي هغه کورونه وبښئ دوکانونه ګورئ هغه یې هم نړولي دي او خلک ترې نه وتلي دي ټول او دلته هم ګڼ شمېر زیانونه یې ور اړولي دا وګورئ دا ځوان لا اوس هم لګیا دی کار کوي پیادره ښه یې پیادر خوب هستین تشکر دا وګورئ ښه هغه ځای ته راورسېدلو چې کوم ځای ته ما ښودل غوښتل دا وګورئ هر څه له منځه تللي دي دلته اوس هم دا سامان پروت دی وګورئ انار هماغسې زړېدلي دي او دا خو خرابېږي دا وګورئ هر څه دلته پراته دي یه از کی بود بیادر؟ از شما هستن؟ چه وقت شد که خراب شده؟ چه وقت شد که خراب شده؟ تقریبا شب دوشنبه بود مامان بله ها با شما خب بسیار زیاد تاوان کرده بله ها دیگه خواهشمندیم از دولت ما خواهشمندیم که یک چیزی کمک برسانه این دکان بیادر هم از لالایم است یه هم است او هم است او رو برو هم او که از بچه همه هم است او هم است بسیار دکان های ما خراب شده در یک حساب بسیار هیچ چیز آباد نمونده این داخل هم تقریبا نوشابه است کلا خراب شده هیچ چیز نمونده نه ایره چرا نمیکشین اینجا بیا بریدن اینجا بیاین ایره چرا نمیکشین اینا خوب بسیار خوبیش است ایره بکش بفروش نه اینجا ولی اینکه این از داخل خراب شده این یک توتیش که آب شد باز کلا این خراب میشه این زخمی شده از داخل که یک دانش کی بکفه باز اینا کلشان از بین میره اینا خراب شده یا یک نفرای ما نیست خانه های ما در خراب شده چپه شده برادرای ما که از اونجا است خودی ما که هستم اینجا فعلا نه آمدم خودم زخمی خود نداریم نه زخمی خدا شکر خدا است که زخمی نداریم بله زخمی نداریم دیگه دکان ها تخریب شده بسیار مالای ما زنده نه اینجا انرژی ها رو میبینیم که اونمو همینطور سلامت ماندنی شما نمیکشین چرا نمیکشین چرا هم خراب شده این خود جور است نه این فقط پاکش کو بس صحیح است اینجا خب بسیار مال است نه این رسه کو بله یا زنده کلا خراب است موجانم ای او خو صحیح است نه او هم تاریخ یا ببینید خراب شده زنده کف بده یه قهقار شده با بگیره این همی کلگی خراب شده یا اینا که است کلا وسایل دکان است هیچ چیز نمونده که ما اونا فعلا جور کنیم پول هم به درصد نیست که ما جور کنیم که پول داشته باشیم اقلا یا نفر بگیریم که کار بکنیم خانه ها بسیار ضعیف چپه شده از یافت در اونجا خانه ما در خانه هم زیاف داریم زخمی داریم یک تا خانه هست الله تعالی دې ورحمیږي الله تعالی دې زموږ او ستاسې په حال باندې ورحمیږي او شکر دی چې موږ او تاسې شهیدان نه دي ورکړي او دلته شدید زخمیان نه لرو دا تاوانونه دي دا به بیرته الله تعالی را سر کړي او بیرته به را پوره شي
خدای مهربان ذات دی انشالله چې کومه ستونزه نشته او دا به پوره شي کجا ای دو دکانی که بوده که یک درک خودشان ضعیف بود ها دو دکان شهید شده دامو دکان بله هم دکان داخلتر اولی بود آنها جور بودن بیادر خودش تنها یک بیادر بودن یا هم نبود همه بود همونجا بسیار سین کده بود کدام اونجا اونجا بود شما بیا همینجا این دکان نه این میگم این این دکان تد نای داشت خب کسی نداشت که اونو نگاه کنه بچهش همینجا دکان داشت و پشت سر اولی داشت جای کلام بوده همینجا نگاه میکرد یک درک مریض هم بود خب بله ها یکم مریض هم بود همینجا باز آمردک همینجا نگاه میکرد خیلی سال بودک خداوند بله ها خدای تعالی دی هغه وبخي دغه برکات دی خدای پاک د دې په اولاده باندې کی دلته دغه سامان اوس هم پروت دی هیچ هست این یخچال هستی زیر سنگ زده بالایش این سنگای کلان است سنگای کلان هیچ کجا آمده ای این از این که اومده این از این طرف آمده این از این جایی که سفیدی رو میبینین اون از این منطقه آمده بله ها بسیار جای خطرناک است نی بله ها دیگه دیگه ما هم از خاطر هیچ چیز جایی نیست که ما بریم کار بکنیم چی فکر میکنی بازی کارا رو شروع میکنی یعنی اینجا شاید دیگه خب امکانات شاید باشه دیگه از دولت خواهشمندیم که یک چیزی کمک برسانه شاید بازم بشه بسیار زیاد تشکر یک جان سپاس خوش شدم بسیار زیاد تشکر بیادر قند زه په دری ژبه باندې دومره خاص مهارت نه لرم دا ورور وایي چې دلته زما یو ترورزی و شهید شوی دی او هغه ضعیف هم و او الله تعالی دې هغه ته جنت الفردوس او وارثو ته د زړه صبر او الله تعالی دې موږ تاسو دومره توان راکړي چې دغو هېوادوالو لاسنیوی وکړو او اوږه په اوږه ورسره ودرېږو موږ له ننګرهاره تر دې ځای چې راغلي یو فقط د دې سره د لاسنیوي په موخه باندې چې یو څه غم د دې واخلو او ځان ورسره شریک وبولو نو درنو ملګرو دلته راغلي یو نورو ځایونو ته هم ورځو تاسې راسره پاتې شئ مخکې ورځو